سلامونه دوستانو دغه یوه ویډیو سره شیر کوم. ډیره زبردست ویډیو ده. د خیبر پښتونخوا پولیسو د پېښور پولیسو یو اکشن کړی دی، یو اکشن یې اخیستی دی په هغو کسانو باندې کوم چې د سوشل میډیا په یو اپلیکیشن کې په حاشي خوروي، هغلته لایف چیټ کوي، د جنکو سره یو بل فساوي. نو دغه پولیس افسر ډېر ښه کار کړی ده. له دوی سره یو کیل کړی دی، یعنې پلان ورته جوړ کړی ده. له دوی سره په چیټ کې راغلی ده، دوی سره چې چیټ کړی خبرې یې کړې دي، نو د دوی ځای معلوم کړی دی. په 4 غنټو کې درنه کاروایي کړې ده او هغه ټول ملزمان یې نیولي دي. نو راځئ دوستانو د دوی له خولې نه، د دغه افسرانو د خولې نه دغه ویډیو وګورو. راځئ چې د دوی خلاف یې څنګه کاروایي کړې ده او څو ملزمان یې تر اوسه پورې نیولي. راځئ دوستانو دغه ویډیو راسره وګورئ. بعض خلک د پیسو نه خلاص شي او بعض خلک د عزتونو نه خلاص شي. کړی یا نور دغه خلاف په غټه پیمانه باندې دغه کریک ډاون شروع. بس خلک لالچ کې راشي انسټال کی یو بل د ملاویدو لالچ هم ورکي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو مرګرو په سوشل میډیا باندې نن سبا بلا شیدا سي گیمونه سٹارټ شوي دي چې په هغه کې خلک لایف راځي، بیا هغه کې خلکو له دوستانه جانسا ورکي او هغه کې بیا راو غوړ خپل زیتا. بعض خلک د پیسو نه خلاص شي او بعض خلک د عزتونو نه خلاص شي. همدغه یو واقعیا د فقیر آباد تانه په حدود کې شوی دا. د کې موږ تاسو له دې واقعي تفصیل درکو او د پولیس چې کم ایفورټس کړی دي، کم ګروپ نیولې دي، هغه تفصيلات بم درکو. ډیر د عبرت نه ډک ریپورت دی مور پلار د پارم او هغه الکانو جنکو د پارم چې کم ځوانان دي قتل ډیر زیات زکه ضروری دي چې د دې لانجو نه او د دې جانسو نه ځانو ساتي. ګرانو مرګرو په سوشل میډیا باندې بلا شیدا سي ایپس دي چې پاغه باندې الکان او جنکه خلک دوک کوي. عمداسي یو وقوع د فقیر آباد تانه په حدود کې شوی دا. ایس ایچ او تانه فقیر آباد عاقف خان سره ولاړ دي نو پښتنه کو دا واقع څنګه شی وجي اف ای آر څنګه ریپورت درج شوی او بیا ملزمانو ته تاسو څنګه ورسېده؟ مې الک راغلو پولیس سټیشن ته. هغه دا کیسه بیان کړه چې بلو اپ ته انډرایډ موبایل اپ ته هغه باندې دا دوستانی او غب شپ د به زمونږ لګي دغه شان یو الک ته ناصر په دوستانه تعلقات جوړ شو. هغه بیا راوغوستو د افغان کالونی ته چې دلته راوغوستو بیٹک ته بوتلو الته ته چې کم دینو نور مرګري راغله دنه پیسې هم واغسته، موبایل هم ته واغستو او بیا غره راپورټ لراغلو یې منه مونږ کاروي وکړه. ادري وانه کسان مو گرفتار کړل او ریکوري مو ته وکړه. دا مودې چې کم دی د خو هم د اپ باره کې ویلي تاسو ته دا څنګه اپ ته په دې خلک څنګه یو بل سره رابطې کوي او دلې سلالچ ور کړو. خدا یو اپ د دې باندې خلک لایو هم راځي، الکان جنکه خپل پروفایل زب کې جوړ کړي، یو بل د ملاویدو لالچ هم ور کوي او چیټ میټ هم یو بل سره کوي. دغه شان ملاویدو پر چې خلک راشي نو هغه بیا دغه پرې مکرمي چې هغه ور سره سکی ک پیسې دینه واله ک نور سه وکړل. نو دغه شان اپس او دغه شان څومره چې سيزونه دینو دینه ځان ساتل پکار دي. دی الګ چې دا کم تاسو ر اف ای آر درج کړو د سره قابل اعتراض حرکتونه هم داسې کړي یا څه ویډیوز هم کړي نه دغه شان څه رپورټ د نه کړي دغه شان رپورټ نه شي. خو یو کس سدا سراشي نه جان نه پہچان نو بالکل بل کس پر مګرم باندې ځان پریدنو دغه شنم کې دیش دا چې کم دینه کم پیسې یا ساغشتي او ریکوري شي هغه ریکور دي. جی د دې ملزمانو سره هیستوري د دې مخکیم داسې سوارداتونه کړي دي. یره جی د دې خو مخکې سه هیستوري نشته، خو مې بي چې کړي ځکه چې هر یو کس دغه شانتي راپورټ نه کوي. خلک په خپل عزت مانم یریږي نو څوک دومره بیا ځل نه کوي چې دا سکار ورته شو بیا راشي ریپورټ هم کوي. او دا تکړه لکه چې د رالو دا واقع راپورټ کړه چې دینه نور خلک هم سبق والیو د سیس نزان پچو ساتي. دا ملزمانو بیا خپل بیان کې څه ویلي دي؟ ملزمان نه تفتیش شروع دي، هغه تفتیش نه پس چې صدغې نو بیا تاسو سره مونږ شیر. اسی د پولیس خو بلا شي نور مصروفیات میدا یو نوې مسله جوړه نشو چې دا ټیک ټاک کې خلک جوړي پاغي فحش خبره کوي بیا دغه خلاف هم پولیس کاروایی نه کوي. ایپس هم جوړ شول دي حواله سره تاسو پیرنټس ته میسج ورکول غواړي؟ او بالکل د دې حواله سره پولیس کاروایی نه شروع کړي. افسران طرف نه مونږ ته دا میسج دی، مونږ ته بلکې سختۍ سره د هدایت دی چې دغه شان خلکو خلاف کاروایی نه کوي، د خلاف پرچی ور کوي. والدین ته د هدایت دی چې خپل بچو باندې نظر ساتي، د چې موبایل کې څه اکټیویټي دغه کینو هغه د نظر لاندې ساتي ځکه چې د دې فائدې شته خو نقصانات هم ډیر دي. دا چې کوم ملزمان تاسو گرفتار کړي دا تاسو ویډیوز خو بخلک ګوري کداغه سي د چا سره د سي دوکې شوی نو بیا تاسو رابطې کولی شي؟ بالکل هغه پولیس سټیشن کې رپورټ وکي موږ هر ټایم ناسو چا سره چې زیاتې شوی بالکل هغه مخنیوي وکوم.
د حواله سره دا خدا اپ چې کوم دی خو تاسو په اف ای آر د سنیچینګ کې او کو د دې مخ کې تاسو کاروایی کړې دی اف ای ای ته یا نور سم حکومت دې کې بلی کې تاسو بیسیکلی دا دغه خو چې کوم دا واقع چې کوم شوی دا خو د سره سنیچینګ شوی دی کنه د راغوسته د دوکې سره دغه سره راغوسته خو په موقع باندې د سنیچینګ کړي زمو حدود کې نو دی وجه موږ د اف ای آر سنیچینګ کې ورکړو چې سبق و دا اف ای آر موږ ورکړل مخ ورځو کې د شنغری کې امداسي یو کیس شوی یو جنې اغوا شوی او بیا دغه چې کله پته ولګي د نو آنلاین لړو چا سره کولو د کراچي الګ سره تختیدلې و دی خلکو ته تاسو سوای دا چې کم په دی خوګو غپونو کې راشي یا لالچ کې راشي بس دا هټول د حقیقت نه برعکس خبري اکچوال زندگی دا سني لک ټایم او دغه مزید لپاره چې کم دي نو خپل ټول زندگی چې کم دي دانی خراب البکار علی کم کلاس کې سبق وې د فرست ایئر کې سبق وې ما دا آنلاین گیمونه لکانو جنې نن سبا ډیر زیات کوي کنه د دې د لالچ خلکو کې څنګه را پیدا کیږي دا غړ غړ ټیک ټاکرانی د دې مونټایزینګ کوي او خلک په لالچ کې راولي چې دا گیمو کوي د کې موږ به تاسو د دې کې تاسو پیسې ارنینګ کوي او پیسې وګټي بس خلک لالچ کې راشي انسټال کی او پیسې پکې واچي او بیا کله نه کله پکې وډرام نه کیږي خلک پکې لالچ کې راشي او بس پیسې پکې خپل وبېلي نو ته بچې په خپل سټوډنټ الکانو ته سوي چې دا گیمونه کول په کار دی یا د نزان ساتل په کار دي کته ستونه شوق کیږي پیسې ارنینګ ته نزان لک ورکوټ شانو کاروبار کولاو کوي یوټیوب چینل کولاو کوي دا گیمونه مکه وي دا سه نقصان دي ځان مې نقصان کې راوړي دې کې د الکانو جنې کې چې خلکو سره تعلق یو بل سره جوړ کی څنګه چې دا تاسو دا کیس وورید دې کې بیا خلک یو بل راغواړي دی یو بل راغواړي دا لډو سٹار شو ټیک ټاک لایف نن سبا راځي دې کې جنہ کې علاقان راځي فیاش خبرې کیږي او لایف کې یو بل د گفټینګ کوي بیا دې ما لانجی جوړیږي یو بل ته او د سټوډنټانو ور سره وخت سونه ضایع کیږي او ذهني هغه سونه خرابېږي وخت ضایع کیږي ډېر وخت ضایع کیږي سټډي نوځي پیسو لالچ کې راشي سوچ کوي چې بس مطلب یار دوست ګوري مطلب چې وای چې بس زه نه غټ گاډي کې وګرځم ما سره غټ موبایل بس په دې کې ځان خراب کی بیا دا ټول شارټ کټ دي کنه شارټ کټ نه ځان ساتل پکار دي کنه پکار دي ځان ساتل پکار دي خلاص عمر خان فقیر آباد تانه یو کاروایی کړې د یو اپ ته چې پاغه په ذریعہ باندې سګینګ د خلک راغواړي بیا بلیک میل کوي هم پیسې امتیالي د دې کیس ډیټیل لګراتو ہے بالکل فقیر آباد تانه کې داسې مقدمه رجسټر شوی دا مودي دا ریپورت کې چې بلو اپ ته چې نن سبا ډیر زیات کامن دی او چلیږي او ټرند ډیر زیات پاغه باندې ماته انویټیشن رالو هغه ما ایکسپټ کړلو نو هغه سره فردر چیټینګ ورسره شروع پاغه باندې دوی پکچر شیر یو بل سره شیر کړل او د پیسو ډیماند ته وکړل نو زیږه ورته وکړو بالکل دغه مطابق دوی لاړل او هغه البته مطلب چې دوی د یو هراسمنت کېدو کوشش هم کړلو او دوی نه پیسې هم بیا واخیستل د پیسټل په زور باندې واستلو د ریپورت کو پتا غلط کې موږ ټیم تشکیل کو الحمدلله ډیر مختصر وخت کې تقریبا 3-4 غنټې کې نور چې کوم ککړ ملزمانو درې کسان هغه هم گرفتار شلو او هغه پراپر بیا چالان شو دې سوي چې د پس لالچ دخل تراو دا خو بلو اپ ته نو دې باندې چیټ کې یا نور داسې لالچ ولور کې هراسمنت او دغه لپاره نو دوی په دغه لړ کې دوی ورته وکړلو میسج ولا وکړلو دوی رالل او بیا مخکې مطلب چې د زیل اور ورسېدو کنه نو پای کې بیا دا وکوه سرد شوله دا ملزمان چې کوم دي تفتیش کې سوي دي نور خلکو سره هم دي داسې کیسونه کړي نه دوی د په فرست ټایم باندې دا کړی دي خو چونکې دا ټرند لګیا دی دغه په کار په شروع شوی او الحمدلله په خبر پولیس د سوشل میډیا باندې څومره داسې فحاش اپونه دي ټیک ټاکر دي یا نور دغه خلاف په غټه پیمانه باندې دغه کریک ډاون شروع دي او تاسو ګوره روزانه په بنیاد د کم نه کم تانه په حدود کې داسې چې کوم فحاشي څوک پیلوي او یعنی کې هغه ټیک ټاک دوی چې کوم د پښتو کلچر د اسلام معاشره او د قانون خلافي نو زیات تر داسې تر مخ شي الحمدلله په خبر پولیس ازیب دغه نشاندهي کې زموږ یو پراپر خپل ټیم د لپاره دغه نشاندهي کې او په دغه کې بیا ټاسکینګ وشو ان شاء الله مختصر اوقات کې چې کوم ککړ کسان دي د فحاشي وغیرہ کوم پیلاوي کوم ټیک ټاکر دي دغه گرفتاری په عمل کې راشي دا یو ډېر ښه عمل شروع کړی دی په خبر پولیس خلک هم اپریشیټ کوي دې کې هو گرفتاری وشي دی نه مخ کې بیا د بل کوم ډپارټمنټ هم تاسو د خلاف سلی کې د اپ یا سوشل میډیا چې کوم غلط استعمال کوي بالکل چې دا کوم ټیک ټاک لګیا شروع دی کوم اپریشن او کوم عمل مو شروع کړی کاروایی شروع شوې دي
کارونه چې کوم پولیس سره د کی زموږ ډومین جوړیږي هغه موږ پرسو کو او نور اف ای ای نور ادر ډپارټمنټس ادارو سره ریلیټیو نو ویلا خط لیکو چې د خلکو خلاف تاسو خپل قانوني کاروایی وکړي. ټیک داسې کیسونه خو ډیر کیږي خو اکثر خلک ریپورټ لم نه راځي دا مودي څنګه د کوآپریشن دی کوي لګیا دی بالکل مودي کوآپریشن کې ابتدا کې به دا شیدون نه بخلک لګ الرجیک وو او چې زمون پتهونه لګي چې شم پوښیو کوګنه خو نو مطلب چې هر شی د کیمرې په نظر باندې یو خبره مخه کوړه غټه نه پټيږي کنه نو بالکل چاتره چې سه هم وکوو وشي کنه هغه په کم شکل کې چې وي باقاعده پولیس له ریپورت کوي پولیس مخې خپل کار کوي. تاسو له خاصه داسې ډیر شکایات راځي چې هغه خلک خالي تاسو نوټس کې راولي ځان نه خي د الکانو جنکو ته تاسو سم میسج ورکول غواړي او د دې پلار او مور ته سم میسج ورکول غواړي چې کم ای د موبایل دغه گیمونو باندې دوک کیږي پولیس ته چې کله هم انفارمیشن ملو شي کاغه فزیکلی ملو شي ورته او کنه په میسج په تر باندې ملو شي ډایرکټ ان ډایرکټ ملو شي ورته نو پولیس خپل کاروایی کوي. زم ټول د خبر باسیانو ته دا یو میسج دی چې مهرباني وکړئ خپل چې کوم دا نوی کول دي نو هغه باندې تاسو خپل یو چیک ساتي کنه سپیشلی دا ینګسټر چې کوم دي دا فرست ایئر سیکنډ ایئر سټوډنټس وغیرہ دا چې دي کنه دا 10 نواله دا سه آنورډ چې دا کم 3-4 سال د دوی دا دورانیه په دې کې ماشوم باندې ډیر زیات چیک ساتل پکار دي دوی اکثر لا داسې د غلط محفلونو سره کینی غلط خلکو سره دوی واسطه راشي نو دوی مطلب چې مخکې په دغه سي دا کې چې کوم غیر قانوني سرګرمي وغیرہ پای کې دوی انوالو شي او مشره غینه ورس خبر شي. هر پلار له هر مشر دا پکار دی چې د خپل بچي د خپل کشر خیال وساتي چې زما بچي سکول روان دي آیا د سکول لذي کلاس لذي واپس راځي کنه راځي کا اکیډمي لذي نو پراپر چې پاغي باندې یو چیک وساتل شي کم مشرم چې کم بچي په کم شکل دی کاغه مزدوري لذي کا سکول لذي کا مهنت لذي کا هنر لذي کا نوکري لذي چې پاغي باندې چیک وساتل شي او د تا کې صحبتونو ناغل لري وساتي. اوس چې څوک په سوشل میډیا باندې اکثر د فحاشي پیلاوي پولیس داغي خلاف کار کوي خو د پولیس ار یو ښه کار چې کوم وی بیا غي نه خلک یو مسخرم جوړ کی سوشل میډیا باندې بلاشي ویډیوز راځي چې اسی د قصد خلک کینی و یاره به زما سافټویر اپډیټ شو زه توبه و باسم او هغه بیا چې پته ولګي نو هغه نه پولیس نه ولي نه بل چاني ولي یو مسخره ته جوړ کړي د حال خلکو حواله سره پولیس کوي دا ډېر خلک ته خوندونه اخلي دا یو ټرند جوړ شوی سافټویر اپډیټ شو سافټویر اپډیټ څه دی دا خو لکه کله پولیس په غلط کار کې ونیسي لکه داسې کارو چې هغه غیر قانوني وي چې هغه غیر شرعي غیر اسلامي وي هغه چې پښتو کلتور د پیښور کلتور له بالکل ناقابل برداشت وي په یو حال هغه نشي برداشت کولو هغه خلاف پیښور پولیس خپل اکشن واخلي او دا راولي د احساس چې واقعي هغه کار ما غلط شړو ځکه چې الله را باندې لعنت وي بنده را باندې لعنت ټول معاشره را باندې لعنت وي نو دوی ته احساس وشي بیا د دوی د احساس او د کام او د پیښور له میسج ورکول پر هغه خپل ویډیو پیغام جاری کې هغه خپل ویډیو ولېږي نو پاغي کې بیا مخکې خلک ته وی چې یاره سافټویر اپډیټ کړو دا قسمه خبره تر نشته دوی صرف یو احساس کې احساس د پر دوی پیغام ورکي د معاشره له چې مخکې ما دا غلط کار کړو هغه مته احساس وشو پاغي باندې زه د پولیس نه هم معافي غواړم د ولس نه هم غواړم د کام کې بیلینه او مشرانو کشرانو ټول نه غواړم او دا عهد وکي چې یاره آینده پر داسې غلط کار نه کوم. د دې څه تسلی د دې خو اکثر د درې ورځې پس ضمانت وشي چې دی بیا روزي تاسو ته د اګریمنت هغه شي چې بیا به داسې نه موږ ته اګریمنت نه اخسته موږ مطلب چې هغه کار کوم چې زموږ ډومین جوړیږي پولیس ذمہواری جوړیږي خدا سي ډیر کسان دي چې هغه کله د پولیس گرفتار راشي هغه پراپر چالان شي عدالت لاړ شي جیل لاړ شي او په زمانه شنو دوی ته احساس وشي چې یاره دا کار خو ما غلط کړی دا ګوره معمولی غلطي مې کړې زه په ټول معاشره کې په ټول دنیا کې دا د او شرمېدم زما د دې الله صدا پولیس هم گرفتار کړم خو دا گرفتاری د پر انتهایی لکه فائدمن او سودمن خبره داسې چې د مخکې راتلونکي ژوند په دغه خبرو باندې په دغه گرفتاری باندې جوړ شي او په دغه احساس چې کوم د پیغام کامل ورکړي چې ما غلط کار کړو دا ځنی ولشم آینده په ځت توبه تایفم ډیر کسان موږ داسې کتل الحمدلله دغه اصلاح وشي او دغه قسمه کارونه غي بالکل کنار کشي